أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د لویا بخښونکي پاک رب په نامه نن بیا غواړم چې د پیکسلاب د درس په ادامه دویم درس هغه کمنټونه چې تاسو ته مې پرون صرف نومونه وښیل هغه باندې عملي کار درته وکړم. سره زه په پیکسلاب باندې کلیک کوم، په دې ټولز باندې کلیک کوم. د ټولز کې اول کمانډ ټیکسټ باندې لیکل کوي. په ټیکسټ به کلیک وکړئ، را به شي. بیا په دغې نوي ټیکسټ باندې په ډبل کلیک وکړئ. نه وروسته چې په کومه نمونه لیکنه پکې کوئ، که په انګلیش وي که په هره ژبه وي ته لیکنه پکې کوئ. چې پر مثال زه وایم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، شاید مې لیکلو دا وکړئ. مطلب چې په دې باندې په دې کې لیکنه کولی شي په ټیکسټ په ذریعه باندې. په دې کې دویم کمانډ دی. په دویم کمانډ کې کرنټ ډیټ هغه موجوده تاریخ څه معنا چې د کوم اوس تاریخ ته دا تاریخ ته راوړي. په کرنټ ډیټ باندې کلیک وکړئ، وروسته به داسې یو تاریخ چې کوم ځای کې کوي، که سنټر کې برابر وي که په یوه فیصه کې چې کله متر پروژه یې کار کوو دا و متر هر شی په واضح ډول سره ځای په ځای کوو. په دې کې درېیم کمانډ دی سټیکر باندې چې کلیک وکړئ. سټیکر کې مختلف ډول سټیکرونه دي. مثال د خبرې کوم سټیکر ته ضرورت شو په پروژه کې، مثال کوم ډیزاین کړی وو، مثال یاده چې شاید په پروژه کوم شاید په د ځینو رخصت شي که نه ایموجیز په نوم سره یو بل آپشن دی. په دې کې نره سټیکرونه دي. مثال دا سټیکر غواړئ، دا کې مختلف قسم سټیکرونه ترې رخصت شي. مثال چې کومه نوع سټیکر ته ضرورت وي مثال ترې رخصت شي. بیا به وکړئ نه ورسته په دې کې بیا به د ټولز کې درېیم کمانډ شیپس باندې اشکال به دې کله کلیک وکړئ. مختلف ډوله اشکال به درته راشي که نه. په دغه اشکالو کې په دغې نقطه یا په دې هغې کلیک وکړئ. مختلف قسمه اشکال پکې دي. مثال مربع غواړئ، دایره غواړئ، نیمه دایره غواړئ، د کوم شکل دې په کور وي چې رخصت شي که نه. دا ټول مختلف ډوله شکلونه دي. په عین وخت کې بیا لکه څه وایي د مربع مې چې رخصت مربع دپاره داسې لوندې څو کمانډ نه راشته. ریډیوس غواړي چې په یوه دایره دغې کومه مربع مې چې رخصت شو که نه دغه لږې د کنجونه مثال برابر کړي. څه رقم ده زه به د پلس علامه کلیک کوم. د کنجونه څه غواړئ مثال ګول کې د کنجونه ګول کولی شي. مثال چې څومره ګول کول غواړئ ته کنجونه ګول کولی شي، څه مالي کتلی شي که نه. که غواړئ چې نه دایره ده شي مثال په 30% کې غواړئ چې دایره ده شي نو د 100% واسطه عین هغې مربع شکل نه به تاسو دایره جوړه کړي که نه. که غواړئ چې نه زه دا باندې غرض نه وایم تاسو به صرف ځکه د یو شکل واضح کړم دې لپاره ټول معلومات درکړم عینا هغه طریقه ده. په دغه کې بیا بله دا په منفي یعنې ماینس علامه سره که وایي که وایي مثبت باندې مثال دې ته وایي چې مثال که دغه نقطه د ونیوه ښي طرف نه چپ ته کوم ته کش کوي، که د ښي طرف نه چپ طرف ته کش کوي دا کې دغه جسم خپل شفاف کېږي. که مثال د خبرې چپ طرف نه ښي طرف ته مثال کش کوي جسم ته دغه جسم شفافیت ختم کېږي. دغې بیا فعل کالر دی. مثال غواړي چې دغه جسم ته یو رنګ ورکړي که نه. کلر کې اول دا کلر دی دغه نومونه رنګ غواړي، داسې رنګ غواړي، داسې شکل رنګ غواړي. مختلف قسمه رنګونه دي که نه ته یې پکې انتخابولی شي. مختلف قسمه رنګونه داسې کې موجود دي. اوس که مثال اوس غواړي چې دغه په خپله خوښه رنګ ورته جوړ کړي به د پلس علامه په کلیک وکړي دا ځای کې ته کړی شي یو خپله خوښه یو رنګ ورته جوړ کړي. مثال داسې یو رنګ درته جوړ کړو دا بله کلیک وکړئ نو دا قسم رنګ به وي. مثال که ودوي چې نه دا رنګ نه تغییر دغه رنګ تاسې که ودوي چې نه دغه رنګ کې دغه شی خو دی خو زه غواړم چې لږ شان تور شکل ته راشي رنګ دا رنګ شکل دی تور شي کلیک وکړئ نو دغه رنګ دغه شی وي کوم برابرولی شي. اوپتیک دا مکمل د بیکګراوند کلر د رنګ ورکړم. زه راځم بیکګراوند کلر په رنګ ورکوم. په دې آپشن کلیک کوم. بیا راځم کلر ته د رنګ ورکوم. په دې کلر کلیک کوم که ته یو رنګ ورکوم. پر مثال یو دغه رنګ ورته راوخوځو که نه. اوس دا غواړم چې دا رنګ شفاف کړم. بیا په دې آپشن کلیک کوم. زه غواړم چې مثال دا اندازه د اوپتیک چې کلیک چې وکړئ نو دغه رنګ په دغه شکل سره اوپتیک شوی وي یعنې هغه شفاف شوی وي. نره سر ته رسوي پورې هغه به شفاف وي که نه رنګ به برېښي نه. دا هغې دغې دپاره دی. لکه یو قسم دا دغه جسم نه ته بیکګراوند لرې کړي صرف د جسم پته شي که نه دغې بیکګراوند پته نه شي د دې به رسمېږي.
بیا اوکې کوم که نه هغه نه وروسته اوس دغه جسم نه ووت اوس وایي ته خو ته رنګ ورکولی نه شي که نه غوړي د جسم اوس رنګ ورکړه که نه اوس خو دغه فکر دې وي رنګ نه ورکولی کېږي تو بیا وروسته په دغې آپشن باندې کلیک وکړئ په دې آپشن یعنې وروسته ایډیټ باندې کلیک وکړئ دا کوم دا شیپ په ایډیټ یې کلیک وکړئ نو ته بیا هر قسم رنګ ورکولی شي که نه نو د ګریډین په نوم څه کالر دي دا لکه د څو رنګونو مرکب دی مثال 2 رنګه 3 رنګه 4 رنګه د دې یو ځای کولو ته ګریډین ویل کېږي مثال ته غواړې چې یو څو رنګه ورته یوز کړې هغه نه یو نوی رنګ رامنځته شي په دې مثال ورسې چې دغه رنګ مې انتخاب کړو اوس دا راځم دغه رنګ ایډیټ کړم په دې پلس علامه کلیک کړم ته غواړې چې دغه رنګ دغه څه په عمودي ډول سره په دې کې مثال کاپي کړې په عمودي ډول سره اوس په سنې برخه یې سپینه شوې ده لاندنۍ برخه یې شنه ده که غواړې چې نه زه یو رنګ ورته بدلوم اوس که په ځینې برخه یې زیړه ده لاندنۍ برخه یې شنه ده اوس راځم په دې علامه کلیک کوم غواړې چې دا خو لکه په عمودي ډول سره پسنۍ برخه زیړه لاندنۍ شنه که بیا په دغې نقطه کلیک کوئ نو دغه چپ طرف ته برخه به یې زیړه وي ښي طرف ته برخه به یې شنه وي که بیا په دې کلیک وکړو نو بیا به هغه شکل سره وي که بیا دا باندې کلیک وکړو بیا په یوه زاویه باندې د یوه پیسه کې به رنګ زیړ وي د بله پیسه کې به رنګ شین وي مثال د دوو رنګونو مرکب دی که نه په دې خپله کتای چې خپل کار پرې کوئ بیا د کشتۍ ته په دغې شکل کلیک وکړو نو بیا به دغه زیړ رنګ په سنټر کې شي لکه یوه دایره اطرافي څلور طرفه رنګ به شین وي په دې شکل سره مثال د خبرې که بیا دغه باندې کلیک وکړو د رنګ به د یوه فیسه کې یوه کناره کې زیړ وي لاندنۍ برخه کې به شین وي په دې شکل سره که بیا دا پکې دا په دې شکل سره په د یوه کناره کې د چپ کناره کې به رنګ زیړ وي نه به ټول رنګ شین وي په دې ډول سره په دغې سیسټم کې تاسو وکړای شئ که چې په دې پلس علامه کلیک وکړئ په دې پلس علامه ده اوس که یو نوی رنګ رامنځته شو که نه اوس دغه کوم رنګ چې رامنځته شو دا بټن ښي طرف ته وري د زیړ رنګ کمیږي پورې ختم کېږي که چپ طرف ته وري د زیړ رنګ پکې زیاتېږي څومره پکې زیاتوي په دې شکل درتېږي که بیا دا شین رنګ دی ښي طرف نه چپ طرف ته وړو نو دغه شین رنګ پکې کمیږي دې شکل درته که چېرته مثال چپ طرف ته وړو د شین رنګ نه را پکې زیاتېږي کمیږي نه چې خپله عملي وینئ په دې شکل سره مثال غواړئ چې یو بل پکې اضافه کړم که نه دغه رنګ وکړئ په دغه شکل سره مثال د رنګ زیاتوي کموي خو نه به دا لږ تېز دی دا چې شو دا لږ تېز شو په دغه شکل سره مې غواړئ چې مثال د یو پکې کم کړم د ماینس باندې کلیک کوئ او یو به کم شي دا علامه چې دو دا که څه خپله دا انتخاب شوی دو که دغه علامه چې انتخابي دغه رنګ زیاتېږي کمیږي که بیا د دغه طرف ولو د ښي طرف کې د هغه شی ولو بیا به دغه شین رنګ پکې کمیږي زیاتېږي دا رنګونه که بیا مثال د خبرې ته دغه علامه انتخاب کړه بیا به دغې دوه رنګونو ترمنځ تغییرات تبدیل ورته مثال زه دغه بټن ووایم نو د رنګ باندې شکل سره کموي زیاتوي که بیا دا بټن ووایم بیا به دا شین رنګ کموي زیاتوي دا ستونزه عملي کړو په غوړي داس کې مثال ته یو رنګ ورته راخلي بیا په دې شکل کې وکړم دې باندې ته په خپله خوا یو رنګ ورته جوړولی شئ که نه داسې رنګ جوړ شو که نه مختلف قسمه رنګونه بس د سټروک په نوم سره یو اپشن ده سټروک ویټ دغه جسم په اطرافو کې چې کوم لاین دی که نه دا د څرګند ورته وښایي که دا ته څومره کش کوئ په لاین ښایي ډبه څومره ډبه غوړ شپېته د وایټ ډبل ودې شپېته وي ته نه کموي څومره کموي زیاتوي ته کړای شي کمزور کوي دې دپاره افتی مثال سره شفاف ته وي نه دی شفاف مطلب په دې شکل سره دغې ته رنګ ورکوي مثال زه غواړم ته دا قسم رنګ ورکړم یا مثال سور رنګ ورکړو مثال ګرډین رنګ ورکوي دا هم درته برابروي او ته بره ارتباط لري اینه ورسه دغه یو بل اپشن دی دې اپشن کې سټروک کالر نه وروسته لور ریډیوس دی مثال کومه شغه باندې دا رنګ ته تیز کام کوي وینې په شکل کې وینئ نظرونه دا لږ اندازه توضیح ته کوم بیا پته لګي رنگ درته بدل کړم چې ښه وبرېښي که نه اوس د کتار دغه جسم مثال څه
Fala, suma sura kama ko juto huli daga king line da yu kesam ta da se dabal ko de kulo laga line na se dir budi ko de kulo budi se ko kara se ka gol misal kada alamatu wala sirf konjuna kadkavi kadvayam alamatu kle khada konjuna bata kaट की kada dirim alamatu wala konjuna bata na kadkavi da मतलब follow de nan war das char shifts puri